کابل په لومړي ځل د یوې اونۍ لپاره د هیواد ټولو ولایتونو او ولسوالیو ښاروالیو رئیسانو ته د روزنیز سیمینار کوربه و. دغه فرصت د چارو ادارې ښاروالیو چارو سمون لوی ریاست له لوري برابر شوی و چې نن پنجشنبه پای ته ورسید. د یاد سیمینار په غونډه کې د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نورالحق انور خصوصي سکتور سره د لا زیاتې همغږۍ پر ټینګار سربیره د دغه برخې ساتنه د اسلامي نظام مسؤلیت ګڼي. پالیسي داسې جوړه سوې ده، اوس تعامل داسې روان ده، سکتور ته توجه کړل کېږي. او بله غټه دا ده چې د هغوی دپاره کار پیدا کول هم دا د مودته د وظایفو نه د جلب د سرمایو هغه داخلي ده او که چېرته خارجي ده او یو قسم تحقق هم را باندې جوړېږي. د معلوماتو له مخې ولایتي او سیمهییزو مسؤلینو ته دا ډول سیمینار افغانستان کې بې مخینې دی او د چارو ماهرین یې د ښې حکومتولۍ بیلګه بولي. د چارو ادارې ښاروالیو چارو سمون لوی رئیس مولوي محمد اسحاق اخندزاده ښاروالانو ته د ګڼو سپارښتنو ترڅنګ وویل چې تشو بستونو کې د مسلکي او وړ کسان وګماري. متدالمال مکتوب کړلی ده چې هغه په مسلکي بستونه به په مسلکي خلکو ډک شي او د آزاد رقابت له لارې به راشي. دې ته بیا خاصه توجه غواړو چې په دې سره به تاسو ډېر وساتئ، یو خاصه توجه. دوم، د اعلی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان مطابق خپل کارو ته ادامه ورکړو. نوموړی د ښارونو پاکوالي ته پر لا زیاته پاملرنه ټینګار کوي او زیاتوي چې دغه مسؤلین دي د اړوندو ادارو دروازې د ولس پر مخ خلاصې پرېږدي. تاسو توجه تنظیف او صفایي ته ډېر راوړو. دا د موږ تاسې په دې نامه له خلکو پیسې اخلو، هم له اماراتي ارګانو، هم له دولتي او هم له اشخاصو څخه. اشتهارونه توجه وکړئ ورونو، لرئ یې په بودیجه کې نیسئ. اشتهارو ته توجه وکړئ، لیکنو ته توجه وکړئ، په هم په سرحداتو بارډرو کې وکړئ، هم په داخل کې وکړئ، هم په شعرا باندې وکړئ. لیکنې دسته دغسې تاسو خپله بودیجه کې لرئ، ورته مصارف تاسو کولای شئ. اصولي طریقه باندې اشتهارات یو خاصه توجه وکړئ. ګډونوال هم یاد سیمینار د چارو لا ښه والي لپاره ګټور ګڼي او وایي سیمینار کې ورته شوې سپارښتنې به خپلو ورځنیو چارو کې عملي کړي. دلته د نظر تبادله وسوه او د ادارې پر جوړښت باندې د ولس سره د ښېګڼې په باره کې، د ولس سره د همدردۍ په باره کې او د ولس سره د همغږۍ په باره کې، د ولس پر سر باندې د رحم د ترحم او د رحم لاس تېرول په باره کې ډېرې توصیې زموږ ته د مشرانو د طرفه څخه وسوې او د مجرب استادانو طرفه راته وسوې. نو په مجموع کې دا سیمینار یو ډېر ښکلی او پیاوړی او پرمختللی سیمینار و. نو انشاءالله العزیز دلته چې کومې تجربې موږ حاصلې کړې، زده مو کړې او کوم درسونه مو په خپل ذهن کې وساتله، دا به انشاءالله موږ د بلخ په ولایت کې په خپل ښاروالۍ کې عملي کوو انشاءالله العزیز. دا چې د قدرمان شیخ صاحب امیرالمؤمنین حفظه الله حکم پر اساس د ټول افغانستان ښاروال صاحبانو لپاره یو سیمینار تیار شوی و چې په هغه کې 15 ورځنیز ورکشاپ و درسونه وو. نو الحمدلله موږ په دې کې د ښاروالیو متعلق ډېر څه زده کړل، مثلا د عوایدو په برخه کې، انکشاف په برخه کې، همداشان د منابع بشري یعنی تغییر و تبدیل یا مقرراتو په برخه کې. نو موږ الحمدلله د شیخ صاحب امیرالمؤمنین همداشان د رئیس شیخ صاحب نورالحق شیخ صاحب، د موږ رئیس عمومي اخندزاده صاحب او ټولو استادانو او همکارانو چې په دې کې موږ سره ګډون کړی و، ډېره زیاته مننه کوم. د چارو ادارې د ښاروالیو چارو سمون لوی ریاست له لوري جوړ شوي ورځني روزنیز سیمینار کې د هیواد ټولو ولایتونو او ولسوالیو ښاروالیو رئیسانو ګډون کړی و چې پکې د مدیریت، بشري سرچینو او اړوندو ادارو چارو لا ښه سمون اړوند لارښوونې او د نظرونو تبادلې وشوې.